کاشفه څه کې لکه څنګه چل ما ته خیر دی خیر دی او زم لاور ته خیر خو دی او خیر دی دکان له سودا راوړم نو ته خدای مسلمان لاک ډاون شې دی لاک ډاون ماګدانی نشته مړه ولی زما دکان 24 غنټې کولوي مازغه دي خراب دي د خدای مسلمان دقل ته ته بیوقوف انسان کنه ته د حکومت د لاندې سترګې د لاندې ګرځي ته چې کله د حکومت د سمې سترګې د لاندې رالې تا ته بیا پته ولګي ګاډي وړې وې نو زما دکان خو کولای مړی سم نشته دی خلکو اسې غب جوړ کړي خدای سم نشته مې یارېګا کاشفه د خدای خاطر وکړه دا غپ نه دی یاره په ملک بیماری عام شوې ده او ته ماته وګوره زموږ د پاکستان د پولیس او د پولیس د ارمي دا د عوامو د زندګۍ د بچکو لپاره ګرځي ته ولې نه پیږي یار نن درې ورځې چې لاک ډاون دی مکمل په غون پاکستان کې غون دکانونه بند دي او تاسو ته دکان پکې کولو دی یاره مازه دا خبر خدای د ډېر سره ورشه مړه دکان دا بند کا یار زم چې دکان بند شابه دکان سره بند کا د خدای مسلمانه چې کله حکومت سافټویر اپډیټ کړي بیا به دکان بندې ورشه مړه دلته ته اوس وګورئ نور په کلي خور شو او دا ماله خوبونه کوي غرمنیا یې لکه غرمنیا دا یې ګوره مړه بس خوبونه دي او ته یې نو داسې کار وکړه هغه لو تلل غواړي هغه نه مرې بل غواړي دا چې ګوره دا خو له سهار وختي دي نو له خلک لو کله شروع کوي سهار وختي شروع کوي که نه پاسه دلته پاسه دا چې ګوره وان مه کوه پاسه نه شابه زه پټي ته راځه شابه زر کوه د پاسه غرمه شوه دا چې ګوره د کیمه وزم در سره که نه نو څنګه دې زر کوه لو به کول غواړي دا چې ګوره زم در سره ګوره زه ریبم نه ښه څه شی نه ریبې غنمو هغه نیکه بیا ریبې ته خو بیا ریبې چا شه ظالمه چا شو غرمه شو غرمه امداد چې ګوره زه در سره نه ځم ولې نه ځې په ملا مې درد دی څنګه دې په ملا درد دی چې شکور ته کېنه نو لسو داسې نه یې غوځي اوس دې په ملا درد دی امداد چې ګوره هغه چې راسره ته یې نو بیا ته وځم ګینې دې څه خو زه نیمه هم نه خورم بیا شابه زر کوه دا چې ګوره ځم خو در سره ځم خو ته بیا ریبې او زه به درپسې ګېډې شمارم یاره دته ته اوس وګوره دا څه کم عقل دی دا پته به اوس په پټي کې لګي ته راځه شابه راځه لکه دا جاړې ولې کېنه شابه ویر دې راځه شابه لکه برابر ریبه څه کې والګو مه کوه که نه ریبه ما نو دا څنګه ریبې شابه خدای دې ښه کړه دا ترې لرګه دا دي که نه نو ټیک به یم په دې کې به بوس نه راولې دا چې ګوره اډو ریبه مې نو کله به بره ریبه او کله به ښکته ریبه ولې نه ریبې بس نه ریبه ما ته خو سړی په یوه کې هم نه پرېږدې نو ته بس نه خورې ډوډۍ به نه خورې زه به چاولې خورم چاولې به خورې والګو مه کوه کېنه شابه کېنه دې پټي ته وګوره او نو څه پرېږده زه ځم سهارونه شوتل ریبم او چې زه راځم چې ته د دې پټي نه وځې ښه شابه والګو مه کوه که نه خو ریبم درله که نه هله خدایږو دا دومره غټ پټي او ما ته وایي دې نه به د مازدیګره پورې وځي په خپلې تخپې سپکې کړي او زه ورته یوازې پرېښودم دې څه خو دې په 2 میاشتو کې هم نشم وتي خو راشه په شارټکټو کې دې وځم ښه د کار وشو راشه خپې سپکوه بیا سهار شو سهار شي او ماښام شي او دا خلک د دنیا په کارونو باندې اخته همدا غنم خو به زه وریبم خو چې دا به خوري څوک ځکه زه خو دومره خراب کړی یم چې زه به ترې مړ شم خو راشه د قراقور د مشرانو هغه متل دی زوړ یار زین کړی یسي راشه ورچه ورپسې ناسته د دې خوارې جونګړې اشنا یاد لره ناسته د دې خوارې جونګړې اشنا یاد لره څوک په زما شان مینه درنې کې دا یاد لره و مغازیه
ډېر ښکلی اواز د الله درکړی دی نو قرآن قرآن پنځه شو قرآن قرآن عمر دې ډېر زیات دی اوس مې یادولې دقه چل دی که نه دویم عمر مې ډېر دی خو د بېعزتۍ چا سره به ناست وي او زما په سر به دې خبرې کولې قرآن قرآن خدای دې نه کي الله دې نه کي ته خو زما د بچپن ملګری او خیر خو دې که نه قرآن قرآن دا جګوله له څلور جیبه لو نیولې ما وایي چې لو له راسره لاړ شي راشه خو ته ودېږي ویم د خدای مسلمانه دقلته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه او دماغ دې کار نه کوي وی نشته په دنیا کې د مینې قدر چا سره ډېر ښه وی نشته په دنیا کې د مینې قدر چا سره او دا د وخت یاران دي کله ما او کله تا سره زبردست رخصه مړه ما وایي چې قرآن څه قرآن راسره لاړ شه که نه چېرته لوله ویم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی چې تل غوبلې وي نو غویان به نو او چې تل لونه نو ځوانان به نو ځان پېکه دا لو کول چې دي که نه دا د هر چا د وس کار نه دی ته پېشه او دا جګول دی پېشه ښه قرآن قرآن ماښام به دله چرګم سور کم چرګ نه که نه خدای شته که نه ویم سورکړه ګټ چې راپسې راولې که نه خو لو کې دې نیم نور دې د نیمه شپې م تابعدار یم ښه وروره ځان پېکه ښه قرآن قرآن ته زما څنګه د بچپن ملګری قرآن قرآن دا یاد ساته لا خولي خو چېرته بوسو ته به دې حاجت راځي او که نه وی په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د ملګرو وی په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د ملګرو او پرېږدم بریتو کې تور سپین په زور ترې نه وباسم او چې کله په مقدار سپین د تورو نه سیوا شي بیا سپین به پکې وي او تور به ترې وباسم واه 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 دا به زه در ډکوم ملګري ګرمي راغواړي ښه خراب یې کړو هلک هغه یو کس را روان دی ورګه د هغه نه به تپوس وکړم که نه ورګه دلته دا دغه کوه ښځه ورغله السلام علیکم رورا وعلیکم السلام څنګه ټیم دی وی څنګه ټیم دی ویم د خدای مسلمانه د ټیم خو تپوسونه مه کوه داسې ټیم راغلی دی چې پلار زوی ته نه ګوري زوی پلار ته نه ګوري رور ته نه ګوري ویم د خدای مسلمانه زموږ د پاکستان حکومت دا د اعلان کړی دی وی په دې ملک کې دا بیماري عام شوې ده تاسو د کورون نه بهر ته مه روځئ او زموږ د پاکستان عوام دونه شودګان دي عمقه د کورون نه بهر ته روځي د خدای مسلمانه دا لاسکې دا بله وره په دې ګرمۍ کې چې به کومه سوانچه د اورې په 200 روپۍ کېده که نه هغه نن سبا په 1000 روپۍ کېږي ویم زموږ د پاکستان د عوام نه دي د رمضان په دې میاشت کې هر یو شي یو په ډبل خرڅوي دا ځکه خو په موږ باندې رنګارنګ غذابونه راځي که نه او الله پاک پکې دا خیرت چیزونه یو په اولیا کړي د ټیم ته پوسونه مه کوه مړه زه راته یم روژه ماتي ته څومره ټیم پاتې دی او د خدای مسلمانه زما خیال راځي ستا جو نن دوه دي دا خو اوس د ماسپښین لمونځونه وشو دا زما په خیال تا درې ویلي دي دا یاره رخصه مړه نن سبا خو چا ته سمه خبره کوې نو دا یو به بیا دښمني خلک پسې یو ته پسې خیر پاګله خیر کرا کورا ویم د خدای مسلمانه چېرته رواني ویم ترور کرا سما چیلې لګیا کوم یار ویم د خدای مسلمانه بس دی دونه ظالمه کینه یې ده دې رور سره خو دې داروغ وکړه که نه مړه ویم کرا کورا ارڅه کوه خو دروغې خبره به راته نه کوې چې رور سره روغ وکړه ګورې ما ته وګوره په دې روغه باندې الله خوشحالېږي او شیطان پې خفه کېږي نو د خدای مسلمانه الله خوشحاله که او دا شیطان خفه که او دا روغه به وکړو مړه زه به یې درله وکړم خیر دی ویم که جرګم راپسې راولي که نه نو هم ورسره ګویا روغه نه کوم ځان پوهېږه ته مه دقه چل دی که نه ویم زموږ د مشرانو هغه متل دی وی غوی له به د مخې نه ورځي او خر له به د شا نه ورځي او جاهل له به په یو طرف هم نه راځي ته مثال له جاهله دی اوس رور هم نه پېژني روغه ورسره نه کوي مړه بس الله دې پېکه نو زه به تا څنګه پېکم وی کله چې بې قدره شي در یاد بشم وی کله چې بې قدره شي در یاد بشم ګورې بجه خان راپسې نه به یم یا لکه د خدای مسلمانه دا خو غرمنی دی او دا دې څه کوي زما خیال دې جوړې کبان نیسي ښه ما سره یې خو نه لګي خو ورګه مړه ورځمه کبه ډېر وکړې ځکه کونډېل هم نه راځي زما په خیال جوړې روژه دي نیولې همدا څلور ماشومان مې دوکه کړل او ته نه راځې او دا څلور به نن په طبخي سره کوم او وچه دڼیا به پیاچوم او ما او دا جګول به په روژه ماتي کې ورو غرمنی دی قره تا سره مې نه لګي ما ته خدای مسلمانه لګي مې ونه لګي دا خبرې پرې څه کوې هم کبان نیسم نو څه دې ونیول خو نه قره دا کبان اسان کار نه دی داسې په اوبو کې ځي راځي نه نو د خدای مسلمانه دقلته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ویم زموږ د مشرانو هغه متل دی وی لا ولې خوره ځان غوښې او بیا خوره د ښکار غوښې دا کبان نیول چې دي که نه دا د هر چا د وس کار نه دی خو دا خبرې پرېږده مړه
اختر له کپړې کړې دي ام قرا قرا ستا دماغ خراب دي مونږ ځان له ونکړې نو اختر له بچو کو